د 2020 کال جنوري په 3 د عراق سرخار بغداد سره نږدې په امریکایي ډرون برید کې ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی ووژل شو. نوموړی د ډیر وخت راهیسې د ایران د القدس ځواک مشر و. واشنگټن سلیمانی د امریکایانو په وژنو تورن کړی و، ویلي وو چې د لا نورو بریدونو پلان یې درلوده. ایران د سلیمانی په وژنه سخته غوسه څرګنده کړه او د انتقامي کاروایي خبرداری ورکړ. د جنوري په 8 د یوکرين د هوایي کمپنۍ مسافر وړونکي الوتکه له تهران هوایي ډګر نه تر پورته کېدو لږ ساعت وروسته وویشتل شوه چې پکې سواره 106 کسان ووژل شو. په مسافرو کې زیاتره د ایران او کینیډا وګړي وو. له پیښې څو ورځې وروسته د ایران پوځ وویل چې دغه الوتکه د دوی لخوا په غلطۍ سره ویشتل شوې ده. د جنوري په 20 چینایي چارواکو رسما تایید کړه چې د نوي کورونا وایرس ناروغي له یو انسانه بل ته لګي. چارواکو ووهان ښار ته د تګ راتګ لارې بندې کړې او د ناروغانو له زیاتېدو سره یې د نوو هسپتالونو په جوړولو لاس پورې کړ. د جنوري په 13 د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وبا له وجې نړیوال بیړنی حالت اعلان کړ. موږ ځکه دا اعلان کوو چې کورونا وایرس د چین نه علاوه نورو هیوادونو ته هم خپریږي. د فروری په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې لپاره تاریخي موافقه وشوه. دا موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر لاسلیک کړه چې تر مخه به یې له افغانستان امریکایي ځواکونه وځي او طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي او له افغان حکومت سره به د سولې مذاکرات کوي. د مارچ په 9 په اټلی کې د کورونا ناروغۍ له وجې د ګڼ شمېر خلکو د مړینې وروسته ټول بند اعلان شو. د مارچ په 18 د یورپي ټولنې هیوادونو د غیر ضروري سفرونو په وړاندې خپل سرحدونه بند کړل او هم په دې ورځ د نیویارک ښاروال وویل چې دغه ښار اوس د کورونا وبا په مرکز بدل شوی. د مارچ په 24 په هند کې هم د کورونا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو. سکال د جولای له 28 د اګست تر 2 په مکه او مدینه کې هم د کورونا وبا له وجې صرف 1000 کسانو ته د حج کولو اجازه ورکړل شوه. تیر کال خواوشا 25 لکو خلکو د حج مراسم ادا کړي وو. د اګست په 4 د لبنان سرخار بیروت یوې لویې چاودنې ولړزاوه چې پکې 129 کسان مړه او له 50,000 زیات ژوبل شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه د کیمیاوي سرې په ګودام کې شوې وه چې له وجې یې خواوشا 2.5 لکه خلک بې کوره شول. د سپتمبر په 12 د قطر سرخار دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شول. د خبرو اترو 3 میاشتې دوام وکړ او په ایجنډا ترسره کېدو وروسته یې د دسمبر په 12 د 3 اونیو وقفه اعلان کړه چې د جنوري په 15 به بیا شروع کیږي. د سپتمبر په 20 د ناګورنو قرهباغ سیمې په سر د اذربایجان او ارمنیا ترمنځ یو وار بیا جنگ شروع شو. د نومبر په 9 د روس په منځګړتوب موافقې اذربایجان ته د ناګورنو قرهباغ د ننه او خواوشا د هغې خاورې واک سمبالولو اجازه ورکړه چې هغه هیواد د جګړې پر مهال نیولې وه. په دې جنگ کې د دواړو خواو په زرګونو کسان ووژل شو. د نومبر په 3 په امریکا کې ولسمشریز انتخابات وشول چې پکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ سخته مقابله وه. ټرمپ په دې انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ولګول خو ثبوتونه یې وړاندې نه کړل. بل خوا د ټولو رایو د شمېر وروسته جو بایدن بریالی وګرځېده. نوموړي د نومبر په 9 خپلو پلویانو ته وویل د دې قام خلکو د خپلې رای اظهار وکړ او موږ ته یې واضحه بریا راکړه. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي ډلې د دې نتیجو پر ضد په عدالتونو کې یو شمېر درخواستونه جمع کړل خو عدالتونو رد کړي دي. د نومبر په 9 فایزر او بایوانټیک کمپنۍ وویل چې د کووډ-19 ویکسین یې تر 90% زیات موثره دی. موډرنا کمپنۍ هم وویل چې د کورونا وایرس ناروغۍ ویکسین یې خواوشا 95% اغیزناک دی.
د دسمبر په 9 په برتانیا کې خلکو ته د فایزر او بایوانټیک ویکسین لګیدل پیل شول. د نومبر په 28 د ایران یو مشر اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده له تهران سره نږدې په خپل گاډي کې په ډزو ووژل شو. ایرانی چارواکو اسرائیل د دې برید تر شا په لاس لرلو تورن کړ. په ایران کې د فخریزاده د وژنې خلاف قهرېدلې مظاهرې وشوې.